زه یو نیچرال لوبغاړی یم او زما هدف دا دی چې تاسو سره مرسته وکړم ترڅو په طبیعي ډول خپل بدن جوړ کړئ. نن په دې ویډیو کې موږ په یو خورا مهم موضوع خبرې کوو، دا چې له تمرین مخکې او له تمرین وروسته څه باید وخورو. دا هغه پوښتنه ده چې هر پیل کوونکی لري، نو ویډیو تر پایه وګورئ. د تمرین مخکې خواړه انرژي، کله چې تاسو جم ته ځئ ستاسو بدن د سون توکو یا انرژۍ ته اړتیا لري. که تاسو غواړئ په تمرین کې دروند وزن پورته کړئ او ژر ستړي نه شئ، نو له تمرین 3-0 دقیقې مخکې خرما یا کیله وخورئ. خرما تاسو ته طبیعي قند او انرژي درکوي چې په تمرین کې مو ډېر مرسته کوي. دا د نیچرال لوبغاړو لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی، ځکه هیڅ جانبي عوارض نه لري او ستاسو زړه او بدن ته سکون ورکوي. د تمرین وروسته خواړه بېرغونه تمرین ستاسو عضلات ستړي کوي او په هغوی کې واړه درزونه پیدا کوي. د دې لپاره چې دا عضلات بیرته جوړ شي او غټ شي، تاسو پروټین ته اړتیا لرئ. د تمرین وروسته هڅه وکړئ چې ژر تر ژره د هګیو سپین، د چرګ غوښه، ماهي او یا هم لوبیا وخورئ. دا خواړه ستاسو عضلاتو ته تغذیه ورکوي او هغوی په طبیعي ډول پیاوړي کوي. له دې سره یو ځای لږ وریجې یا کچالو هم وخورئ ترڅو ستاسو ورکش او انرژي بیرته پوره شي. پایله او بلنه. نو ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. دا چې تاسو باید په ورځ کې څومره کالوري واخلئ، د خپلو خوړو اندازه څنګه وټاکئ او خپل میلونه څنګه وویشئ، د دې ټولو په اړه ما په نورو ویډیوګانو کې په تفصیل خبرې کړي دي. د دې معلوماتو لپاره زموږ د سپورت پلی لیست چینل هاي میجر نورې ویډیوګانې خامخا وګورئ. که غواړئ په نیچرال ډول خپل فټنس هدف ته ورسیږئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره پاتې شئ. مننه او په امان الله.